بسم الله الرحمن الرحیم. غواړم په آرټیفیشل انټيليجنس باندې تاسو سره بحث وکم یا مصنوعي ځیرکتیا باندې. ځوانانو تاسو فکر وکړئ د نن څخه 50 کاله آینده ټکنالوژي به کم اوج ته ورسیږي او که چیرې موږ ټکنالوژي د اوس څخه شروع کړو موږ خوشبختي لرو. همسایه هیوادونه پرمختللي هیوادونه په هغې کې ټکنالوژي تر زیاته حده پورې ډېر پرمختګ کړی دی. زموږ دپاره صرف یو کاپي ده او زده کړه ده. کله چې دا شان موږ زده کړه کاپي مو کړله په خپل سیستم کې مو واچوله د دې ګټه دا ده موږ به بر دې ته انکشاف ورکړو. ځوانانو تاسو کوشش وکړئ، بالخصوص زما باس د کمپیوټر ساینس پوهنځیو ته دی. تاسو کوشش وکړئ په نصاب کې آرټیفیشل انټيليجنس مضامین د هغه مضمونونه د هغه په اړه باندې مختلفې څېړنې چې کېږي یا سوي دي تاسو کوشش وکړئ چې دا په چیش کې په نصاب کې داخل کړئ. اوس د نن څخه 50 کاله آینده تاسو به ګورئ روباټونه به چلیږي، مصنوعي انسانان به چلیږي. اجي اوس هم شته مګر دا به چیش کېږي عام کېږي به دا چې عام سي هر ځای چې انټرنیټ دا بهتر دا به کار ورسره کوي. مثلا ګورئ په دا مارکیټینګ کې موږ مختلفې انواع لرو مګر نن ورځ څه دی د آرټیفیشل انټيليجنس یا د مصنوعي ځیرکتیا په مټ باندې کله مغازو کې کله چې ور داخل سي هلته ضرورت نشته چې یو نفر د تا ته ولاړ هغه ته دا رنګ د خوښیږي دا رقم دی دغه توصیف یا دغه مارکیټینګ یا بازار موندنه درته کوي. یا کله چې تاسو هلته داخل سي هلته سکرین دی هغه سکرین ستا دماغ ستا خوښه مطالعه کوي دغه مطابق تا ته شان اړي خپل درته اړي اتومات چې ما ورته ګورې ستاسو هغې درته اړي. تاسو ورته وګوره د مصنوعي ځیرکتیا په مټ باندې نن دنیا پر هیوادونو باندې حکومتونه کوي. الله تعالی د انسان ذهن څومره پراخه څومره غټ پیدا کړی دی. دا د انسان د ذهن برکت دی چې خدای تعالی دا قوه د انسان په ذهن کې ایښې ده. نو ځوانانو تاسو کوشش وکړئ چې دنیا سره سیالي وکړئ. نن ورځ د ټکنالوژي په مټ باندې وکړئ. زړه دنیا تیره ده دا چې اوس ټکنالوژي دونو پر مخ باندې تللې ده 50 کاله آینده به څالي په 2050 کال کې به څالي. په 2050 کال کې به څونه پرمختګونه وي. ډېرې کړنې به یې ټوله به دغسې آنلاین کېږي، ډېرې کړنې به یې ټوله به دغسې مخ ته په خپله رسېږي. انسانانو ته به په ډېرو شیانو کې ضرورت نه وي. نو زما خواهش دا دی چې په پوهنتونونو کې په نصابونو کې دغسې مسایل دغه د نن ورځې موډرن ټکنالوژیانې دغه د نن ورځې موډرن کشفیات دا ټول په نصابونو کې ځای پر ځای کړي تر څو موږ ورسره بلد سو او په آینده کې دې ته انکشاف ورکړو په خپل نامه باندې کړو. اما موږ بره د خیر سره روبوټونه جوړ کړي، مصنوعي انسانان به جوړ کړي، هر څه به مصنوعي، هر څه به لرو. هېچا ته به ضرورت نه لرو، همسایګانو ته به ضرورت نه لرو، دنیا ته به ضرورت نه لرو. موږ به هم کولی شو چا سره په ټکنالوژي کې جنګ وکړو. نو ځوانانو کوشش وکړئ، هڅې وکړئ تر څو د دا پرمختګونو موږ تاسې ټول یو برخه سو او ګران هېواد ته خدمت وکړو. السلام علیکم.